د نن دوشنبه ورځې لاند دقیق او مهم خبرونه. د نورستان په لرې پرته ولسوالۍ کامدیش کې د ولسوالۍ روغتون پرانیسته ترسره شوه او روغتیایي خدمات یې پیل کړل. د پکتیا عامې روغتیا ریاست وایي چې د دې ولایت په ډنډ پټان، جانخیلو، ګرد سیړۍ، سید کرم او میرزکه ولسوالیو کې د 3.2 میلیون افغانیو په لګښت 6 روغتیایي کلینیکونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان کال د جد میاشتې تر 13مې له کابل ښار څخه 4,216 سوالګر راټول او دا لړۍ دوام لري. د هیواد ستر محدث شیخ عبدالحکیم حقانی نن د کندهار ولایت د مرکزی جهادي مدرسې په فراغت غونډه کې ګډون وکړ. افغاني سره میاشت وایي چې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 4 نور ناروغ ماشومان پلازمینه کابل کې د اریانا او فرانسویانو روغتونونو ته د عملیات او درملنې په موخه وروپېژندل شول. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د روغتون بیا رغونه په اساسي او معیاري ډول ترسره شوه او د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د بادغیس ولایت د معتادینو د روغتون څخه 21 تنه معتادین د 45 ورځو تداوی وروسته خپل کورونو ته ولېږدول شول. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمن حقانی د مصر د الازهر جامعي استاد ښاغلي محمد الصغیر په مشرۍ د ترکی، مصر، سودان، لیبیا او فلسطین د مخکښو علماو له پلاوي سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. د ارزګان د مرافعه محکمې رئیس د خاص ارزګان له ابتدایي محکمې لیدنه وکړه. د ستندر ملي ادارې د نورم امریت د افغانستان برېښنا شرکت 4 ډوله موټرو نورم وټاکلو. عدلي وزارت کې د تشو بستونو لپاره رقابتي ازموینه واخیستل شوه.